ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني تازه پیغام. ډاکټر صاحب غني ویلي دي افغانان څخه دا غوښتنه کوم چې له یو بل سره یوځای شي او له دغه سخت حالت څخه ځان راوباسي. ډاکټر صاحب غني وایي افغانان اوس فعلا ډېر خطرناک پړاو کې دي. له طالبانو مو غوښتنه دا ده چې له افغان ولس سره ودرېږي او له دغه ناوړه حالات نه یې راوباسي. هغه طالبانو او له افغان ولس څخه غوښتنه کړې چې باید ټول یو بل سره ودرېږي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي افغانان د یو ملت په توګه د تاریخ له یو خورا خطرناک پړاوه تېرېږي او په اوسنیو شرایطو کې ملي اجماع او د یو بل منلو ته سخته اړتیا لري. نوموړي په یو غږیز پیغام کې ویلي له ملي اجماع پرته له اوسنیو وضعیته د وتلو بله لار نشته. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني پرته له دې چې د کومې ډلې نوم واخلي ویلي تر څو چې د واک پر حصار باندې ټینګار کیږي نو وضعیت پاتې دې هم خراب شي. ډاکټر صاحب غني ټینګار کړی چې څوک افغانان په زور نشي قانع کولی او دې ته اړتیا ده چې ټول یو بل سره وغږیږي او داسې لار پیدا کړي چې د یو آزاد او سوکاله افغانستان هدف ته پرې ورسیږي. ښاغلي غني خپل غږیز وینا کې چې د پر فیسبوک باندې خپره شوې ویلي قدرت د خدمت وسیله ده، څوک چې نورو ته څه کندې خپله ورلېږي. افغانان په یووالي له هر ډول ستونزو وتلي دي، خو کله چې غرور کړی ده او یو بل مو نه دي منلي، نظامونه مو نسکور شوي، که په ځانځاني ډول اقدام وکړو نو الله مه کړه ټول به غرق شو. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ دې مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر چارې.